په ژوند کې ډیر داسې رازونه دي چې باید قبر ته له ځان سره یوسې او که ښکاره دې کړل کیدای شي تا قبر ته ورسوي. د دنیا ډیر تور به د آخرت په ورځ سپین شي او ډیر سپین به تور راووځي. دې دنیا کې مشهور کړل شوي ډیر کافر، منافقین او مرتد به د مسلمانانو او مؤمنانو په صف کې راوچت شي. د دنیا ډیر بزرگان او اولیاء بلل شوي خلک به د منافقینو، کفار او مشرکینو په صفونو کې راښکاره شي. بس د ذوالجلال رب یو صفت ستار دی، همدا برکت دی چې په اجتماعي ژوند کې ابرومن ژوند کوو. که خدای مکړه رسوا او افشا شو، یقین وکړل شرم او حیا به یو بل ته کتل نه کیږي. ډیر خلک به د خپلو خلو او فتواو له امله په جهنم کې پراته وي او مقابل لوری به یې برعکس په جنت کې. نو ګرانو ورونو او خویندو، نو تاسو ټولو یو وړوکی او عاجزانه خواهش لرم، هیڅکله داسې فکر مه کوئ چې د الله تعالی محکمه او قضاوت به هم زموږ په شان وي. د خپل ځان غم وخورئ، د بل چا په حق کې د جنت او دوزخ ټیکه مه اخلئ. هر انسان د خپلو اعمالو مسؤل دی، هر انسان. الله تعالی دې لومړی ما او بیا تاسو ټولو ته هدایت او مغفرت نصیب کړي. آمین یا رب العالمین.